طالبانو په خپلو کمزورو حکومتولۍ اخر اعتراف وکړ. ستانکزي څه ویلي دي؟ ملګرو پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سوله ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. ستانکزي: هیوادونه مو مات کړل خو حکومتولي مونږه مات کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد عباس ستانکزي نن په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د نړیوالو له ملاتړه بغیر حکومتولي کول خورا سخت دي. د اشاره دې ته وه چې حکومت یې باید له نړۍ سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال که څه هم په دولتي برخو کې خپله ماتې ومنله، خو زیاته کړه چې د بشریت په تاریخ کې په لومړی ځل وي چې یو هیواد څو هیوادونو ته چې قوي هم وي ماتې ورکړې وي. ستانکزي ویل نړۍ پر دوی فشار اچوي خو خپلې خبرې پرې ومني، خو دوی به هیڅکله تسلیم نشي او کمزوري نه مني. ستانکزي څه موده وړاندې امریکایان بیرته افغانستان ته راوغوښتل او ویې ویل چې امریکا مکلفه ده ترڅو په افغانستان کې خدمت وکړي، ځکه په وینا یې امریکا ده چې د افغانستان اقتصاد خراب کړی. د طالب چارواکي پر داسې مهال د حکومتولۍ په برخه کې د ناچارۍ اعلان کوي چې د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې 4 میاشتې وځي او په دې 4 میاشتو کې د افغانستان وضعیت دومره خراب شوی چې اوس نړیوال پر دې حیران دي چې څنګه د دې هیواد اقتصاد او بشري وضعیت له ناورین څخه راوګرځوي. طالبان ادعا لري چې ښه قوي حکومت جوړوي او په وینا یې اوس د افغانستان وضعیت امریکا په خپلو بندیزونو د افغانستان وضعیت خراب کړی. ځکه نو عباس ستانکزي په خپلو خبرو کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان پیسې آزادې کړي او قوانین مات نه کړي. د افغانستان اوسنی وضعیت څنګه دی؟ ملګري ملتونه او نور هیوادونه د افغانستان د وضعیت په هکله اندېښنه لري او وایي چې که له دې هیواد سره مرسته ونه شي نو ښایي یو له بشري او اقتصادي بحران رامنځته شي. طالبانو هم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کولو غوښتنه کړې ده.